هغه کس چې قرابت پرې کوي، وسیله رحمي کاټي، د قریبانو سره سلام او اړیکې بندي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا سړی جنت ته نه داخلېږي. سبحان الله. زموږ معاشرې څومره انسانان په دې اخته دي، د رواج په خاطر، د نفس په دوکه کې، د شیطان په دوکه کې راغلي دي، یا یو قسم دی نفس لري، په کلو کلو یې د خپل قریب سره سلام باندې نږدې هلته نه ورځي. قرآن کې الله سبحانه وتعالی په دې کسانو باندې لعنت ویلی دی. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. الله پاک جل جلاله فرمائی اولئک لعنهم الله. الله سبحانه وتعالی فرمائی تاسو که حاکمان سی نو تاسو په مځکه کې فساد خپروئ، قرابت او خانداني تعلقات پرې کوئ، لویې کوئ، دا هغه کسان دي چې د الله د لورې په دې باندې لعنت دی. ګورې دا څومره خطرناکه ګناه ده. موږ تاسو قریبان لرو الحمدلله، لیکن زموږ په معاشره کې داسې انسانان دي چې پر ډېر معمولي شي باندې، یا د ماشوم پر جنګ باندې، یا هغه سړی خبر نه دی په چې دی ولې زما شادي و غم ته نه دی راغلی، خو دی دلته ځینې سلام باندې خفه دی، ځینې دی زما غم و شادي ته ولې نه دی راغلی، دی پر ما ځان لوی بولي. حال دا دی هغه غریب دی پوښتلی نه دی، هغه پوښتل سوی نه دی چې یا د ضرورت په وجه، یا د مرضي په وجه، یا د نادارۍ په وجه، د څه په وجه نه یې راغلی. خو کوم کسان چې قرابت پرې کوي، کوم کسان چې قطع د صله رحمي راولي، دا کسان نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا به جنت ته نسي داخل. دا کسان الله پاک جل جلاله جنت ته نه داخلي. البته خود مسلمان به چې کلمه یې ویلي، هغه د خپل ګناه مطابق عذاب وموندي، بیا به جنت ځي، خو دا کسان به یو جهنم ته ځي. او قرآن کې الله وایي پر دې کسانو باندې د الله لعنت دی. لعنت ما درته وایي څه ته وایي؟ د الله د رحمت څخه لرې کېدل. اوس کوم قریبان دي چې د هغه څخه موږ سلام بند کړو، موږ په دې ګناه اخته یو. اول قریب هغه قریب دی که چیرې په دې کې یو نر او یو ښځه فرض کې نکاح حرام وي، ستا خاله ده، ستا مامي ده، ستا اکا دي، ستا ماما دي، او دا قریبان د دې سبب قطعا تعلق نه ماته. که دی ستا سره هر څه سلام بند کړي، خو د اسلام حکم دا دی چې ته به نه بدل. اوس سړی دا وایي چې یاره دا زما غیرت برداشت شي چې دی به ما ته سلام نه راچي او زه به ورته وایم، خو د الله حکم دی. په دې خاطر چې الله د قیامت په ورځ به د الله حضور ته دغه عمل پیش کړي چې خدایه ما دوست درلودی، غیرت مې درلودی او تربور مې درلودی، لیکن دا ټول مې ستا د رضا په خاطر باندې در پښو لاندې کړي و، د دې کس سره ما سلام نه پرېښودی. ماما دي سو، اکا دي سو، تربورګروي به د اکا سره نه کوي، د ماما سره به نه کوي، سیالي به د ماما سره نه کوي، سیالي به د عمه سره نه کوي، سیالي به د خاله سره نه کوي. په کلو کلو د ماماګانو څخه به دي، په کلو کلو د اکاګانو څخه به دي چې په مابینځ کې پلټنه وکړي، پوښتنه وکړي، یو عالم د خیر سره یې ولاړ سي، اخر به افسوس چې سبحان الله دغه شی اوس د دونې و چې دی په کلو کلو سره خوا به دي، هېڅ شی به نه وي په مابینځ کې، هېڅ شی به نه وي. لیکن دا کسان چې کوم دي دا به د شیطان او د نفس په اتباع کې راغلي، دغه عذاب او دغه ګناه ته به مخامخ سوي، په ګناه کبیره به مبتلا دي. دویم کسان هغه دي چې ستا سره په میراث شریک دي، ستا ورور دی، ستا خور ده، ستا مور ده، ستا پلار دی. د مور پلار سره د بعض کسان سلام باندې در دې نه بېغیرته سړی نشته چې سړی د پلار یا د مور سره سیالي کوي. هغه مور چې الله یې د پښو لاندې جنت ایښی دی که نه، هغه پلار چې د هغه رضا د الله رضا ده، لیکن دی سیالي د پلار سره کوي، د پلار سره سلام بند دی، د مور سره سلام باندې چې پوښتنه ځینې وکړي څه شي، ولا زما مېرمنې ته بله ورځ غلطه خبره کړې او بله ورځ یې خوشکه ورته کړې. استغفر الله العظیم. څومره کم عقله سړی دی هغه مور چې ستا په پیدایش کې ستا سره څومره تکلیفات وایي، نه میاشتې ته په نس کې ګرځولی، نن تا د دغه پلیتې په وجه باندې چې تا کور ته راورسل، د هغې په وجه باندې تا خپله مور خفه کړه. زه دا واورئ، اسلام هر چا ته خپل حق ورکړی، مور کور والا دا هر چا ته خپل حق دی، نه به په کور والا د مور حق خورې، نه به د کور والا حق په مور خورې.
الله تعالی خپل حق ورکړی لیکن دا چې د کور والا پر سر باندې مور وهل یا رټل یا خشک ورته کول اشکنځل ورته کول یا سلام ځینې بندول دا زموږ په معاشره کې به د ډېر کمزوري سړی ډېر بې عقل سړی به دا او درېیم کس نو هغه دی چې ستا د لرې سره تعلق او روابط یې لکه خیر څه دي یا د هغه رقم ستا لور چې کوم ځای کې واده ده یا ستا په کور کې چې کومې زنانې دي د هغوی قریبان یا نور همسایګان دا اول حکم د اسلام دا دی سلام به ورته کوي که څو وارې د اسلام د سبن کې ته به نه بدله دویم دا د هغه په غم او په شادي کې به شرکت کوي ولو که ستا غم و شادي ته نه راغلی وسیله رحمي ډېر غټ ثواب لري ډېر زیات ثواب لري کوم کسان چې په دنیا کې وسیله رحمي کوي حدیث کې راځي الله به د ده په عمر کې برکت اچي لیکن دا دومره لوی ثواب چې الله ورکوي نو خامخا به یو څه دغه لري تکلیف لري هغه به برداشت شي یو روایت کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت نقل کړ دي نبی علیه الصلاه والسلام د یو صحابي راغلی چې یا رسول الله ما ته داسې قریبان خدای راکړي زه سلام ورته اچوم دی جواب نه راکړي زه قرابت ورسره کوم دی نه کوي زه هلته ورځم دی ما راټي خشک وشکنځل و بد راته وایي لیکن زه بیا هم نه راګرځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې ان کنت کما قلته که واقعا هم حالات دا رقمې لکه ته چې وایې نو گویا چې دی ستا سره سلام بندوي قرابت کوي او تا وایي تا راټي خو ته بیا هم نه ځینې ګرځې دا رقم دی لکه د ده پر مخ چې ګرمې هیرې ورغورځوي دا اور چې بل سي مړ سي دا ګرمې هیرې پات سي دا رقم دی لکه دی چې په دا مخ په ولې او در کم ساعته چې پر ته په دغه حالات یعنی دی ستا څه خفه ته سلام ورته وایه دی ستا څه قرابت کوي ته په پسې الله سبحانه وتعالی وایي زه ستا سره یم زه ستا ناصر و مددګار یم سبحان الله اوس په دې کې به نه اوس نه راولې دې کې به هېڅکله نه اوس نه راولې موږ یو وخت د جمعې په ورځ پر دې باندې بیان وکړي بیا وروسته خو د بیان وروسته هم دا خلک تفصیلي سره کوي وایي یاره مولوي صاحب ښه خبرې وکړي خو نن سبا څوک عملي کولی شي ته نه اوس د تربور په مخ کې دا کوه بیخي نه کېږي ورې دا خبره غلطه ده یا به اسلام کوي یا به تربور کوي دا دواړه نه سر کېږي یا به اسلام کوي یا به رواج کوي دا دواړه نه سر کېږي هغه وخت کې کولی شي دواړه چې دواړه د اسلام تابع کې رواج هم د اسلام تابع کې تربورګروي و قرابت هغه چې ته په سیالي سره کوي هغه به د اسلام د تابع لاندې کوي لیکن واخ ورته نسي کېدلی او درېیمه خبره ده بعض قریبان داسې چې هغه سره باید سړی سلام بند کړي موږ فقها اجازه ورکړې یو هغه کس دی چې په علانیه باندې دومره زیات فاسق او فاجر دی دومره خطرناک کس دی که ته د هغه سره تعلق جوړې ته متهمه کېږې خلک تا ته په فاسق او په فاجر باندې وایي د دې سلام بند کړي هېڅ مشکل نشته تعلق ورسره وشکړو العیاذ بالله دی په یو لوی ګناه اخته دی په زنا اخته دی په لیواتت اخته دی یا په غلا اخته دی یا په قتل اخته دی یا په بله لویه ګناه اخته دی مشهوره دی او سته د قرابت په خاطر د سره قرابت کوې مې کوه ځکه ته ورسره متهمه کېږې د انسان عزت د انسان لپاره د ټول مهم دی دویم هغه کس چې سته د ده څخه تاوان وینې چې یا دا سړی زما دین ته تاوان رسي یا مې دنیا ته تاوان رسي سبا ما په خپله دنیا باندې ولي که زه د سره قرابت وکړم یا ما ته د دین فساد را جوړوي زما د دین د فساد ذریعه دا سړی ګرځي عقیده یې خرابه ده زه نه نشم ورسره کښېنځلی نو په دې خطر باندې که ته د سلام باندې کې مشکل نه دی درېیم هغه کس چې په یو ګناه اخته یي او ته د ده سلام بند کې ستا هدف دا وي چې زما د سلام د بندېدو په وجه دی دا ګناه راګرځي محدود وخت سره بند کې مشکل نه لري په دې باندې هم الله تبارک وتعالی تا ته یو ځم درکړي الحب فی الله والبغض فی الله نو لهذا وسیله رحمي قرابت ډېر لوی دغه ثواب کار دی ډېر زیات ثواب لري او کوم کسان چې دا تعلق ختموي قطع د قرابت راولي دا ګناه کبیره ده الله پاک جل جلاله په دې کسانو باندې لعنت ویلی دی